बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पश्तो गीक चैनल के तاسو ته هرکلی محترمو څنګه تاسو ته پته ده چې ارطغرل غازی ډراما نن سبا په پی ټی وی هوم باندې نشر کیږي لګیا ده او هغې د مقبولیت ټول ریکارډونه مات کړو او په 10 ورځو کې 1 میلیون سبسکرایبر حاصل کړو. جی محترمو تاسو ته څنګه پته ده چې ارطغرل غازی ډراما هر چرته قابل ذکر ده او لګیا د خبرې اترې پې کیږي، نو دغه شان په دې باندې په حال هی کې په پی ټی وی هوم باندې په اردو کې ډبینګ شوی دی او نشر کیږي لګیا ده او خلک کې ډیره خوښوي. اور پی ټی وی نیوز د خپل سماجی رابطې نه ټویټ هم کړی و چې عالمي ریکارډ 6.6 میلیون په یو میاشت کې چې کم دی هغه مونږ ماتوی شو او انشاءالله مونږ به په یو میاشت کې 6.6 میلیون سبسکرایبر حاصل کړو. د عمران خان په هدایت باندې دا ډراما په پاکستان کې په پی ټی وی هوم یوټیوب چینل باندې نشر کیږي لګیا ده. په حال هی کې شان هم د دې ډرامې مخالفت کړی او هغه بیا واضح کړه چې زه د ډرامو خلاف نه یم، خو زه د دې خلاف یم چې عمران خان وایي چې نور شیزونه برآمد کېدل دې بند کړلی شي، نو بیا ډرامې ولې د بهر نه برآمد کیږي. هغه مزید دا وویل چې پاکستان چینل باندې د بهر ډرامې نه دي نشر کېدل پکار، او هغه وویل چې خپلو اکترانو ته خپل فنکارانو ته ترجیح ورکړلی شي. د دې سره د پاکستان د فنکارانو حوصله پست کېږي لګیا ده. هغه د عشق ممنوع باره کې هم ذکر وکړو چې دې نه مخکې هغه ډرامه هم نشر شوې او هغې هم په پاکستان کې ډېر فیم حاصل کړی و، نو ولې نه چې خپلو ډرامو ته مونږ ترجیح ورکړو، خپل فنکارانو سره مونږ ودرېږو. مزید داسې دلچسپ ویډیوز لپاره تاسو زمونږ پښتو ګیک چینل سبسکرایب